بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو تیر شوي 2-3 ورځو نارایسته په داسې پوسټونه هغه په فیسبوک باندې شیر کیږي په هغې کې ویل کیږي چې ناصر خان جان هغې واده کړی دی د ټول نه مخکې خو ناصر خان جان څوک هغه نه پیژني نو ناصر خان جان هغه یو اجړا به ورته مونږ ووایو چې هغه ټایپ یو کس دی کوم چې په ټیک ټاک باندې دی نه علاوه ټیک ټاک چې نه هم و نو د هغې نه مخکې هم په سوشل میډیا باندې هغه په فیسبوک د لارې د یوټیوب د لارې به هغې داسې قسمه ویډیو هغه جوړولې چې هغه به د کتو نه وي اوس چې کوم خبر هغه روان دی ویل کېږي چې ناصر خان جان واده کړی دی نو آیا په دې خبره کې حقیقت څونه دی او آیا ناصر خان جان واده کړی دی او که نه د ټول نه مخکې مونږ زه تاسو ته یو ویډیو پلی کوم کوم چې ناصر خان جان په خپل واده کې هغه ریکارډ کړی ده یعنی د ناصر خان جان واده هغه شوی دی د ټول نه مخکې راځو هغې ویډیو طرف ته نو بیا پې نوره خبره کوو आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्पेशल गेस्ट जो है बहुत दूर से आए हैं मेरी शादी में मैंने इनवाइट की थी और नोमान भी वहाँ पे बैठा हुआ है नोमान हाय हेलो तो करो Hello everyone, so after so long I am back on media and for Nasir on. Hello, we are enjoying चलो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा ना हैरी को तो आप पहले से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेलोन نو دغه ویډیو تاسو کته د کم نه چې تاسو ټولو ته پته ولګېده چې ناصر خان جان هغه واده کړی دی دې نه علاوه دا نور کم تصویران چې دي هغه هم تاسو کتی شئ د ناصر خان جان د واده تصویران هغه دا دي نو فیسبوک ته که مونږ وګورو خاص کر نو په هغې باندې ډېر زیات داسې قسمه پوسټونه هغه په فني ګروپونو کې هم شیر کېږي څوک کوم دی یو قسم مطلب اخلي څوک دی بل قسم که مونږ وګورو ناصر خان جان د ځانه یو اجړا جوړ کړی و او هغې به چې کم حرکت کول نو هغه به تاسو کتلی هم وي یعنی داسې په زول حرکت به کول چې هغه به د کتو هم نو دغه معلوماتي ویډیو تاسو سره هم شریک کړه زیاتر کسانو هغه دا ویل چې آیا واده رښتیا شوی دی او که نه نو هغه تاسو ته پته ولګېده چې ناصر خان جان هغه واده کړی دی نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره